د جنتی خزی صفت دا دی چې کله خاون په کور کې نه نو دا به د خاون د مال او د جان حفاظت کوي او د خپل عزت حفاظت کوي د خاون په غیبوبت کې هغه په ملیشا کې غریب پیسې ګټي د ځان نه پوسته کې وباسي او دلته دا یو دریو تعویزګرو لور کې جو خبره ختم شي هغه ته به وي پتا تعویزونه شي هغه به ورته هم وي تعویزونه مې راواغست دا به ورته وایي چا کړي دي یاره وایي داسې ډېر خو درته نه وامه خو خپلو کې چا کړي دي خپلو کې دي دا ورته بس ما اوس وپې اوس دې ته خلاص هغه ورته وایي په خپلو کې چا کړي دا چې کور ته راشي چې وایي پلان کې کړي دي ما ته وایي چې پلان کې کړي دي نو کورونو کې د خاوندانو اختلافونه پیدا کړل خواږه او دړې وړې م کړلې رورۍ خلکو د یو مور او پلاره پیدا واغه یو بل ته غږ نه کوي ای د خدای بې انصاف دا ولې داسې کوئ ولې دا رشتې ورانوئ رور به په رور تعویزونه کوي رور به د رور نقصان کوي او دا هم عقیده داسې مه ساتئ نو بس یو به بل تعویزو کې چې هر څه به وران کړي دا چې به تعویزونه هر څه ورانېدی نو دا خو آسان کار و دا هر څه به خلقو په یو بل وران کړي بس تعویز په سړي کوه ګاډی تیاله تعویز په سړی کوا او کور ته اله دا داسې آسان کار دی چرته نو د خدای دپاره د دې کاهنانو نجومیانو نه ځان وساتئ دا رښتینې خبره چې یوه نیمو کې نو دا ورته هم شیطانانو کړي ته یو عالم له لاړ شه تا ته د هغه دا رهنمایي وکړي که نه تا ته د عالم داسې ووایي که نه چریم داسې نشته دی نو دا شیطانان وروخیږي جو نیمه خبره واوري فرشتو ته خو ډیوټۍ واله شوي دا به کېږي د دې تېنه هغه نیمه غونته خبره واورېدو راشي د کاهن او د نجومي په غوږ کې ارتا وکړي یا هغه بیا خپلو مریدانو ته وکړي چې مریدان تېنه لوی فیر جوړ کړي بیا نو دا هسې شیطاني خبرې دي د دې نه د الله زموږ د ټولو حفاظت وکړي خصوصا زنانو ته وامه چې مالونه هسې په دې مضایع کوئ دا د خاون مال دی او دې به تاسو نه تپوس کېږي په دې د خاون نه خولت وتې ده په دې د خاون ډېر تکلیف سره دا مال ګټلی دی وحفظناها حفاظت کړی دی موږ د دې اسمان من کل شیطان الرجیم د هر شیطان رټلی شوي الا من استرق السمع مگر هغه شیطان چې په غلا سره واوري یوه خبره دی په غلا اوري دی اسمان ته نږدې تلي فاتبعه شهاب مبین پس روانه شي په هغه پسې شغله ښکاره بعضې وخت کې به تاسو داسې ستوري لیدلی د اسمان نه داسې تیز راشي دا پې دا شیاطین ویشته شي دی تلي هلته دا خبرې اوري که نه غوږ یې یخې د اسمان خوا ته نږدې تلي بره نه شي ختلی نو په دې شغله باندې اوولي په دې ستوري باندې کته یې راوزغلی چې دی دا خبرې نه اوري فرمای ولقد جعلنا فی السماء بشک پیدا کړي دي مونږ په اسمان کې بروجن غټ ستوري وزیناها للناظرین ښایسته کړی دی مونږ اسمان د پاره د کتونکو وحفظناها حفاظت کړی دی مونږ د دې اسمان من کل شیطان الرجیم د هر شیطان رټلی شوي نه الا من استرق السمع مگر هغه شیطان چې په غلا سره یوسي هغه خبره اورېدلی شوي فاتبعه شهاب مبین پس روان شي په هغه پسې شغله ښکاره